خوشاله ډېر خوشاله کینه کنه ولی بچه شریعت تو پیژندې نه ممی ما شهریار پیژندو نن د شهریار ډېری سکندر خان مقرر راغلو ممی هغه ما ته ویلې کنه چې هغه ته پته ده چې سلما مړه شوې ده خو هغه د سلما په نامه د سلما په یاد کې یو یتیم خانه جوړول غواړي او هغه دا شو ځکه کوي چې هغه دا یتیم خانه د خپل پلار په ګټه نه په خپل مهنت په پیسو جوړول غواړي ممی واقعي بچه ستا مینه رښتینې ده دومره معمولي خبره باندې خوشحاله شوې چې هغه ستا په نوم باندې یتیم خانه جوړوي بس او ممی د شهریار ډېری ما ته دا وویل چې د شهریار د مستقبل دپاره دا ضروري ده چې د شاهین د روح بزنس زموږ د بزنس کې شامل شي او د شاهین او د شهریار واده ډېر ضروري دي او ته زما سیدي ممی زما دپاره خو دا امید دي چې نن هم زه د شهریار په زړه کې هماغه شانتې ژوندی یم بچه دې کې به تا ته څه ملو شي ممی مینه کې څه ملاوېدل خو ضروري نه دي ویم خو ولې مینه کونه والا باندې خوشحالېږي او بیا زما مینه خو وګټله ممی وګټله خو تا وبېلله لورې تا وبېلله ممی کله کله بیلات کې د ګټه خوند وي داسې ګټه ده بچې داسې ګټه ده چې ته د شهریار دپاره د خپلو ارمانونو قرباني ورکړې نو زه څه وکړمه ممي دې نه علاوه زه نور کولی څه شم ته ووایه چې زه څه وکړمه ممي زه څه وکړمه سب نشي کولی بچې سب نشي کولی اوس چې څه کوو نو څه به یې کوو زه په دې خبره پوه نشم ډاکټر شادیې چې هغه کومه داسې ضروري خبره ده د چا په وجه تاسو د یو ضروري میټینګ نه پاتې کړم او بیا دې تصویرونو سره زما څه تعلق دی کوم چې ستا پلاسټیک سرجري په وجه ټیک شوي دي ټیک ده دا بیا زه تاسو ته هغه تصویر ښیم چا سره چې ستاسو خونه خو ستاسو د زړه ډېر لوی تعلق دی او د هغې نوم دی سلما د اکسیډنټ په وجه د هغې مخ ډېر خراب شوی او ما د پلاسټیک سرجري په وجه د هغې سلما نه لیلا جوړه کړه دې مطلب دا دی چې لیلا هم سلما ده جی بالکل اوس هم وخت شته سکندر خانه چې لیلا د خپلې خوشحالیانې واپس کړه ګنې نو د خپل زوی شهریار نه به لاس ووینځې